سلامونه او نیکې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د موبایل د اپلیکیشنونو په هکله باندې خبرې کوم چې په کوم اپلیکیشن کې موږ کولی سو خپل ویډیو په صحیح ډول باندې ایډیټ کړو او خپل یوټیوب چینل په وچلوو. نن په دغه هکله باندې تاسو ته مې لس د ویډیو ایډیټینګ وړیا اپلیکیشنونه پیدا کړي دي. نن تاسو ته یې وړاندې کوم. هیلهمند یم چې دا ستاسو ستونزه تر ډیره حل او که دا ستاسو لومړنۍ ویډیو ده، ستاسو څخه هیله کوم چې د یوټیوب مکمله کورس د سره څخه شروع کړئ او په هغه کې ډیر ویډیوګانې مخکې اپلوډ شوي دي او ستاسو سره به ډیر مرسته وکړي. لینک یې تاسو ته دلته پرېږدم. زه درس ته او تر اضافي خبرې تېرېږم. چې کله د ویډیو ایډیټینګ خبره کېږي په موبایل کې، نو بهترین اپلیکیشن نن سبا کپکټ دی. کپکټ د ټیک ټاک کمپنۍ تولید دی او نن سبا ډیر ټکنالوژیانې پکښې کې شته، ډیر نوي اپشنونه پکښې کې شته. تاسو کولی شئ چې خپل ویډیو ایډیټ کړئ، تاسو کولی شئ خپل غږ پکښې کې ایډیټ کړئ، تاسو کولی شئ چې افیکټونه پکښې کې واچوئ، تاسو کولی شئ خپل د ویډیو کوالټي ته تغیر ورکړئ. یعنې ډیر کیفیتونه پکښې کې شته او تاسو کولی شئ چې د دې ټول کیفیتونو څخه کار واخلئ، خپله ویډیو په صحیح ډول باندې ایډیټ کړئ. او دا کپکټ چې دی په وړیا ډول باندې د لاسرسي وړ دی. بعضې موضوعات چې دي هغه په پیسو دي، خو په وړیا ډول باندې هم تاسو کولی شئ خپل ډیر کارونه مخته یوسئ. او زما اولین پیشنهاد هر کس ته همدا دی، که تاسو غواړئ چې په موبایل کې ایډیټینګ وکړئ، بیا کپکټ ته ولاړ شئ او د کپکټ استعمال چې دی تاسو کوشش وکړئ د کپکټ دپاره په یو صحیح موبایل کې ګټه واخلئ. مثلا که د اپل محصولات لرئ، آیفون 7 په هاخوا باندې ډیر ښه کار کوي او که سامسونګ لرئ، سامسونګ هم د ایسه په هاخوا باندې ډیر ښه کار کوي او که تر چې دی حتی انسټال هم نه کېږي او که انسټال هم کوي تاسو ته کار نه کوي. نو کوشش وکړئ چې یو صحیح موبایل استعمال کړئ تر څو تاسو ویډیو په صحیح ډول باندې ایډیټ. په بل قدم کې هنشارټ اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن هم چې دی څه کارونه یې په وړیا دي او څه کارونه یې په پیسو دي. پخوا چې و خروجي چې ورکوله د لوګو سره ورکول، چې هغه لوګو ټاپۍ په واټر مارک کې ورکول. اوس بغیر له واټر مارک هم تاسو ته بعضې ویډیوګانې درکوي. نو تاسو کولی شئ چې هنشارټ څخه هم استفاده وکړئ. هنشارټ هم تاسو ته ډیر کارای کوي. دا هم په انډرایډ کې شته، هم په آیفون کې آی او ایس کې شته. بل سافټویر چې ډیر استعمالیږي هغه کویک هم چې دی د یو کامره جوړولو ګوپرو کمپنۍ محصول دی او دا هم نن سبا ډیر ښه ویډیوګانې ایډیټوي او ډیر ښه فیچرونه لري. تاسو کولی شئ که کپکټ ستاسو په موبایلو کې په صحیح ډول کار نه کوي، دا اپلیکیشن چې دی لږ اسانه دی او ټکنالوژي ډیر کمه ده، خو په ضعیفه موبایلو کې هم بیا دا کویک تاسو لپاره کار. په بل قدم کې فلیپاګرام یو اپلیکیشن دی. که څه د میټا کمپنۍ په نامه باندې یادیږي، خو میټا کمپنۍ خپل د اصلي ادرس دا نشر کړی نه دی. دا زیاتره د انسټاګرام دپاره استعمالیږي او تاسو هم کولی شئ چې خپل ویډیوګانې په دې کې ایډیټ کړئ او یوټیوب کې هم اپلوډ کړئ. او بل قدم ته چې راسو، ویډیو شاپ چې دی، ویډیو شاپ د فوتوشاپ کاپي اخیستې د نامه څخه استفاده کړې ده او تاسو کولی شئ چې ویډیو شاپ اپلیکیشن هم واخلئ او په دې کې هم تاسو کولی شئ چې خپل ویډیوګانې ایډیټ کړئ. د دې هم بعضې کیفیتونه په پیسو دي او په بعضې کیفیتونه چې دي هغه په وړیا ډول باندې، خو تاسو په وړیا ډول باندې هم تاسو کولی شئ چې خپل موبایل کې استعمال کړئ. او دا په ټیټ موبایل او دا په ضعیف موبایلو کې هم کپکټ کار نه کوي، دا کار کوي. او که راسو بل یو ته لوما فیوژن چې دی، دا ډیر قوي اپلیکیشن دی. دا په مثلا د هیکس څخه په لوړه کار کوي او په کښته موبایلو کې دا کار نه کوي. دا قوي رام غواړي چې هغه د نن سبا نوي موبایلونه چې دي په هغو کې شته، مګر په کښته ماډلو کې نشته. او دا چې دی د ویډیو ایډیټینګ دپاره بهترینه اپلیکیشن دی او تاسو هم کولی شئ چې د دې څخه استفاده وکړئ. لوما فیوژن په سټورو کې پیدا کړئ او انسټال یې کړئ. د دې زیاتره شیان چې دي په پیسو دي، خو په وړیا ډول باندې هم بعضې کارونه لري خو ډېر ښه کار کوي. او بل قدم کې چې تاسو ته ووایم هغه دا دی های مووي. های مووي هم ډېر ساده ابتدایي کارونه د ویډیو ایډیټینګ تاسو ته کوي او تاسو کولی شئ چې مثلا میوزیک واچوئ او د میوزیک سره
بیا ورسره عکسونه مکسونه هم ور اضافه کوئ او دا ابتدایي کارونه تاسو ته کوي او تاسو کولی شئ د دې اپلیکیشن څخه کار واخلئ. په بل قدم کې که راسو اډوب پریمیر رش چې دی دا هم یو بهترینه اپلیکیشنونو څخه دی. دا د اډوب کمپنۍ تولید دی او دا اپلیکیشن هم تاسو کولی شئ چې په انډراید او هم آی او ایس کې ترلاسه کړئ. او په آخر کې بهترینه اپلیکیشن که تاسو بیا غواړئ دا اپلیکیشن چې دی په پیسو دی او ډېرې پیسې هم غواړي او دا چې دی ډېر فیچرونه ډېر ټکنالوژي پکې کار شوې ده او دا هم ستاسو لپاره کار کوي خو دا پکې د موبایلو کې بیا کار نه کوي. د دې لپاره قوي موبایل پکار دی. او په آخر کې دغه اپلیکیشن چې دی دې ته کنګ سټریم وایي داسې نوم یې هم ماته صحیح په ذهن کې نه راځي خو دلته چې دوی ویډیو لیپ لیکلی دی امکان لري چې د دې نوی نوم همدا اوسي ځکه چې دا یې تحقیقاتي مرکز ده. سلایډونه یې ماته جوړ کړي او راته لیږلي دي. دوی ویډیو لیپ په نامه باندې دا یې ویلی خو اصلي نوم یې فکر کوم بل شی دی. که تاسو ته هم یادېږي اصلي نوم یې په کامنټ کې ولیکئ او که نه یادېږي نو شاید هم همدا وسي. دا و د موبایلو د اپلیکیشنونو استعمال چې موږ په کوم اپلیکیشن کې کولی شو چې خپل ویډیوګانې ایډیټ کړو او خپل یوټیوب په هماغه ډول باندې وچلویه. د دغه اپلیکیشنونو څخه یو د کپ کټ ابتدایي ویډیو به په راتلونکي شپو کې تاسو ته زه نشر کوم چې موږ څنګه کولی شو په کپ کټ کې خپل ویډیو ایډیټ کړو او دغه ابتدایي ویډیو به هم انشاءالله چې تاسو ته نشر کوم. د نور اپلیکیشنونو استعمال چې دی هغه به پرېږدم چې نور دوستان خپل یوټیوبونه وچلوي او همدا تعلیمي ویډیوګانې نشر کړي چې سره کم موږ کولی شو د دې اپلیکیشنونو څخه کار واخلو. او خو زه د کپ کټ یو ابتدایي ویډیو تاسو ته نشروم او هر هغه ځوان چې د کپ کټ د طریقې کې ډېر ښه مهارت لري د هغه څخه هیله کوم چې یو چینل دې جوړ کړي او دا د ویډیو ایډیټینګ کارونه دي دوی مخ ته یوسي. هغه عمده کارونه به زه مخ ته یوسم، د پرچون کارونه بیا نور ځوانان دې ملا ورته وتړي. نو دا و د نن ورځې د اپلیکیشنونو په هکله باندې درس. تر بیا مو په الله سپارم ښې چارې.